خانما را، زنا را، اطفال همگی را از بلاک تا کردن بردن پلیس. د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان د پوځي رژیم ترمنځ د ترنګلتیا په پایله کې د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له ترنګلتیا وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په چټکۍ سره زیات شوی دی. د دغه هیواد پوځي ځواکونه افغان کډوال په زور نیسي او پر پناه غوښتونکو سخت فشارونه راوړي. راپورونه ښایي چې د پاکستان پوځي ځواکونه د بشري حقونو د رعایت پرته افغان کډوال په غیر انساني ډول د افغانستان پر پوله د اخراج لپاره اړ باسي. خانما را، زنا را، اطفال همگی را از بلاک تا کردن بردن پلیسا. ببینین اینی موتر پلیس است، اینی حال احوال مهاجرین افغان به جرمی که پناهنده هستند. د کډوالو د ستونزو د څار عالی کمیسیون د معلوماتو له مخې یوازې پرون له سپین بولدکه تیریدونکي 4203 کډوال او له تورخم څخه 446 کورنۍ هیواد ته راستانه شوي دي. راپورونه ښایي چې په پاکستان کې خبریالان او رسنیز کارکوونکي هم د پوځي رژیم د ځواکونو له لوري د اخراج په بهیر کې په ځانګړي ډول هدف ګرځول شوي. حاکمان و مقامات پاکستان بنابر پالیسیا و سیاستهای غلط و ظلم‌آمیز و محاسبات نادرست و شکنجه و چل و فریبی که با مردم داشتن، حالا میرن رسوا میشه و به این طریق میخواه که گلو و فعالیت‌های مطبوعات خاموش کنه یا را تابعدار بسازه. بو خاطر به شکنجه و اذیت و تهدید ژورنالیست‌ها میپردازن. د افغان کډوالو جبري اخراج د پاکستاني پوځي رژیم د چارواکو د سختو اقداماتو وروسته ترسره کیږي چې دا اقدامات د افغانستان پاکستان ترمنځ د سرحدي ترنګلتیاو په تعقیب دي. پاکستاني چارواکي تل ادعا کوي چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ ډلې شتون لري، خو دغه ادعاوې ناسمې دي او اسلامي امارت تل دغه ادعاوې رد کړي دي.